بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو او پاغه سیرت کې منګه هغه واقعات بیانول چې هغه د هجری په 5م کال کې را پیښې شوې وي. اخرنی خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح د سلمہ رضی الله عنها سره څنګه وشو او دغه مختصر سیرت بیان شو، او بیا دا خبره بیان شو چې زینب بنت جحش رضی الله عنها چې هغه ول زید رضی الله عنه تواده شوی و، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سره څنګه نکاح وکړه او دغه مختصر سیرت بیان شو. دغه نه بعد بیا یو غزاره په خشي او چاغیته غزوه بني المصطلق ولکیږي یا غزوه المریسیع ولکیږي. د ډیر ناشنا واقعه ده ځکه چې په دې کې د نبی ډیر حادثې دي. منافقانو عائشہ رضی الله عنها باندې بهتان لګول او دغه شان د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سی بدر دی ویلې وی. نو د ټولي حادثي په دې غزا کې را پیښې شوې. دا غزا په 5م کال کې واقع شوې ده او د شعبان په میاشت کې، اگر که د علماء په دې کې اختلاف دی. بعض علما دا وی دا په 6م کال کې و، یعنی دا د خندق او د احزاب د غزا نه وروسته، او بعض وی نه دا په 5م کال کې و. د خندق او غزوه احزاب چې ته لکی د دغې نه مخ کې ده. زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې د دغې نه مخ کې ده، او باغی یو دلیل له واقع براشي په عائشہ رضی الله عنها باندې چې کله بهتان ولګېدو، نو بیا سعد بن معاذ او سعد بن عباده رضی الله عنهما دوه وران شيو. نو کچرته دا غزا په 6م کال کې وي، نو بیا دا صحیح ناراضي وجه ده چې سعد بن معاذ رضی الله عنه اخذ بنو قریظه سره د جنگ نه بعد شهید شوی دی یا وفات شوی دی، هغه په 5م کال کې را پیښ شوی واقعه. نو دلته سعد بن معاذ بیا څنګه ژوند دی؟ اگر که بعض علما دې له ترجیح ورکوي د 6م کال کې، اوس دومره غټه مسله نه ده. کم چې 6م کال کې و، نو هغه د دین مخ کې د خندق د غزا ذکر کوي، بیا دې لراځي. کم چې 5م کال کې و، هغه د خندق نه مخ کې ذکر کوي. که ورسته کوم دا واقعه ده او کرامخ کې کوم نوم دغه حادثه ده. اختلاف صرف په تاریخ کې دی، بعضی په 5م کال کې بیانې او بعضی په 6م کې بیانې. دي ته ویل کېږي غزوه بني المصطلق. دا مصطلق چې دی دا لقب دی او نوم د دې کس چې دی هغه جذیمه ابن سعد ابن عمر دی، چې دا د بنو خزاعه خاندان نو دا مشهور په بنو المصطلق باندې. او غزوه المریسیع وتم ویل کېږي. مریسیع دا د وبوس کو یو ځای دی، د بنو خزاعه خاندان د وبو د سکو یو ګودرو چې هغې ته مریسیع ویل کېدو. هلته د مسلمانان ورغلیو، نو ځکه دې غزا ته کله څوک بني المصطلق ورته وایي او څوک ورته غزا د مریسیع وایي. د دواړه د یوې غزا نومونه دي. ډېر ناشنا واقعه ده، د درسونو او د عبرتونو نه ډکه واقعه ده. ډېرې فایدې پکې پرتې دي، انشاءالله هغه به تاسو ټولې واورئ باذن الله وبتوفیقه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر را ورسېدو
چې حارث ابن ابي ضرار، حارث ابن ابي ضرار د بنو المستلق خاندان مشرو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر را ورسېدو چې دی حارث خپل قوم را جمع کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د جنگ کولو لپاره، او بعض نور قومونه د عربو را جمع کړي دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولېګو چې دا غنوم دی بریده ابن الحصیب رضی الله عنه. وی تلاړ شه او د دې خبرې تحقیقات وکړي چې فرشتیا دا کس خلق را جمع کوي او قوم را جمع کوي په موږ باندې د حملې لپاره، او کنه داسې خبره ده. د بریده رضی الله عنه چې لاړ نو په خپل د حارث ابن ابي ضرار سره ملاو شو، هغه سره خبرې وکړي. نو دته معلومه شو چې او د خلق را جمع کړي دغه ته تاسو کوي ته د کمزي ناغول جواب ورکو استاسو نه ما خو چاره له خبر راکو چې تاسو دغه کس په مقابله کې د کس مراد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاره له خبر راکو چې تاسو دغه کس په مقابله کې خلق را جمع کوي او هغه باندې حمله کوي. نو که دا خبره حقیقتي نه چې ز خپل قوم خبر کم، او دا خو د خپل قوم خبرو خو دلته مطلب ته غدا واغستو چې لکه قوم به خبر کم نو ستا کسان به ډیر شي نو حمله کې به دی به زور ډیر. حارث وتی فنحن على ذلك والسيد دغه خبر باندې اتفاق دی فعجل علينا غتاديو کلر چې قوم خبر کو به بتادی سر راشي او ته سید ویزو زم او رازم او ډیر خلک براولم د خپل قوم او خوشاله شو چې زدا بل فائدہ وشو. راغب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څو غل ټول خبر ورکو چې او یا رسول الله هغه کسان را جمع کړي دي نور قومونه سرم دی او اراده د حمله ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تادی سره کسان را جمع کړو، تقریبا 200 کسانو ده او دیرش د دوی سره اسونو. او د شعبان میاشو د شعبان په میاش کې 2 شپې تیرې شي، یعنی دریم شعبانو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته د غزا د پاره او ناشنا دا و چې په دې غزا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې لخر کې خډیر منافقان وو، د مدینی منافقان پکې وو، او داغه منافقان مشر یا مشر پکې عبد الله ابن ابي ابن سلول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې زید ابن حارثه رضی الله عنه مشر کو. بعض علماء وی ابو ذر الغفاری رضی الله عنه هغه مشر کو. حارث التی وبل کارو کو، خپل یو کس راولې کو جاسوس چې د مدینې نه خبر راوړي چې غوي سکی. دا جاسوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په لار کې ملاو شو. ډیر ته پوښتنه ته وکړو هغه سو نه وی، حقیقت نه ښکارا کو. بیا ول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ورکو چې مسلمان شه او موږ سره ملګری شه. نو هغه انکار وکړي مسلمانۍ ګم نه مسلمانې دوه جاسوس او نه خبر ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حقيقي خبر چې غوي سکی یا کم ذکی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب رضی الله عنه امر وکړو او هغه د 60 دیو سره ول بدن نه جدا کو. حارث به په څه طریقه پته ولګید چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دي او کم جاسوس چې درېګل هغه ول مردار کو. د دې د لسغو ډیر وېریدو په دې چې یو خو دوی ته دا خبر څنګه وشو، بلوګوره بیر روان دي دومره تادی کې او درې مده چې زمونږ غ جاسوسي هم مردار کو. نو د دې د لسه ډیر زیات وېریدو او کمی قبیلی چې اوس د عربو را جمع شوي هغه ته پوښ او ستا کار پوښ منګلاړو او د یوازې پاتې شو سره د خپل قوم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مریسیع د غزی ته ورسېدو، کوم ځکه چې د وبوي حمله په وکړه مسلمانانو او دوی په غفلت کې، یعنی دوی ته د پته نه و چې دوی به حمله کوي. ساروی خپل وبو ته ودرولي وو. نو دې حمله د لاسه کم چې د دوی هغه کسانو چې هغوی جنګونه کول هغوی سره جنګ وشو. مسلمانانو د دوی نه قیدیان راوستو، زنانه، ماشومانان
دا ټول د دوی نه قیدیان شو. او په قیدیانو کې یو زنانه وه جویریه رضی الله عنها. جویریه رضی الله عنها دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده. کله چې دا مال غنیمت ملو شو مؤمنانو ته، پای کې اسلحه وه، ګډې بیزې وې، اوښانو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې خپل غلام شقران هغه په مشر کو او د ټول قیدیان را جمع کړو. تقریبا داسې ویل کېږي په سیرت کې راځي چې 2000 اوښانو او 15,000 ګډې بیزې وې او 200 کوره قیدیانو، 200 کوره قیدیانو او 2000 اوښانو او 15,000 ګډې بیزې وې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټول مال غنیمت تقسیم کو په قاضي کې، 15 حصے تی جدا کړه او نور ټول د مجاهدینو په منځ کې تقسیم کړه. نو قیدیانو تقسیم شو. د جویریه رضی الله عنها د دې د پلار نوم دی الحارث ابن ابي ضرار. دا د دغه بنو المصطلق خاندان د مشر لور وه، د دغه قبیلې د مشر لور وه. نو کله چې د قیدیانو تقسیم شو نو جویریه رضی الله عنها دا د ثابت ابن قیس یا دغه د تره زوی رضی الله عنهما د هغوی په حصه کې ورسېده. دی ورته ووایي چې زه به تاسو له پیسې درکم او ما ازاده کوي. په دې باندې ورسره خبره وشوه. دا ډېره ښایسته زنانه وه بې انتها چې د دې صفت به په هغه وخت کې د عربو په منځ کې کېدو او چا چې به م ولیده نو د هغه زړه ته به پرېوته. دا راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او د پته و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مهربان انسان دی او رحیم او کریم انسان دی. عائشه رضی الله عنها وی کله چې دا راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې نو به زما طبیعت خراب شو چې دا څه کوي چې دلته راغی. چې راله نو یا رسول الله اين جویریه بنت الحارث ابن ابي ضرار سید قومه. زه ګوره یا رسول الله د حارث لور یم، وقد اصابني من البلاء ما لم يخفى عنك. ما باندې چې کوم مصیبت راغلی تا ته معلوم ده، واضحه ده. زه د ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه دغه په حصه کې رسېدلی یم. فکاتبته علی نفسي، نو ما دغه سره بس په دې باندې اتفاق وکړو چې زه به تاله څه مال در کومه او ما به ازاده کې. نو پتا به سره راغلی ما یا رسول الله چې ته ما سره مرسته وکړي په دې مال کې او چې ځان آزاد کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی فهل لك فی خیر من ذلك، د دین غوره طریقه ته ونه خو هغه وتی یا رسول الله هغه کومه طریقه ده؟ و اسلام قبول کا زبدا پیسې ورکه مستر طرف نه آزاد بشي او به سره واده وکما. دا دغه غوره ده. هغه وتی نعم یا رسول الله دا ډیره غوره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی قد فعلت، بس دغه کار وزکوم. عائشه رضی الله عنها وی چې خلکو ته خبر ورسېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جویریه سره واده کوي. بس دا صحابه کرام سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات مین خلک او الله چې د صحابه کرامو له دا مقام ورکړی دی او دا شان او دا دومره عزت، نو داسې نه دی ورکړی. دا قوم دی چې الله چاڼ کړی و د دنیا، نو د دوی نه غوره ورته میلاو نه شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دپاره. نو دقې د پیغمبر ملګري کړو. او څوک چې په صحابه کرامو پسې بدې ردې وي او په دوی اعتراض کوي، نو دا یو سپی دی غاپي چې د دې غپا د لاسه هغوی ته هېڅ نقصان نه رسي. صحابه کرامو ته چې کله پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کوي داسې، بس ټولو اوازونه اوچت کړو اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وایي دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخرګنۍ ده چې څومره قیدیان د هغو سره وه ټول آزاد کړو. څومره قیدیان چې د صحابه کرامو سره وه هغه ټول آزاد کړو. دا خو د هغه سخرګنۍ ده. ځکه عائشه رضی الله عنها وی فلقد اعتق بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق. سل کورنۍ د دې له آزادې شوي دي.
فما اعلم امرأة كانت اعظم بركة على قومها منها. ما تدینه بل برکتی زنانه نه معلومه چې دومره لوی برکت الله په دې کې اچولو چې دغه قوم ټول آزاد شو. او د دې پلاروم به اسلام قبول کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه دې سره واده وکړو نو د دې پلار حارث اغم اسلام قبول کړو، به خپل قوم له دعوت ور کړو د اسلام. ډیرو خلکو دغه په لاس اسلام قبول کړو. دومره خیر او برکت الله په دې واده کې اچولو. د دې واده درسه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جویریه سره واده وکړو نو دومره برکتی واده یو قیدیان آزاد شو او دویم بیا د قیدیانو کې اکثرو اسلام قبول کو او غټ برکت دا چې دې پلار اسلام قبول کو به خپل قوم له دعوت ورکو نه خو مشرو نو ډیرو بګی دغه پلاس اسلام قبول کو. جویریه رضی الله عنها کله چې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح وکړ نو سیرت کې راځي چې تقریبا دغه 60 کاله عمر او ډیره عابد او زاهد انسان او الله سبحانه وتعالی به ډیر یادو ذکر او اذکار به ډیر کول. ځکه په صحیح مسلم کې دا حدیث ته خپل جویریه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د اخوانه وته سحر منزل ټیمو وهي فی مسجدها او هغه باغ ځکه ناست او په کوم ځای کې چې باغی مونږ کوي نه کور کې د زنانه چې کوم ځای وې زه به د قضې کې ناست و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا کور ته د ساغ په ټیم د ضحا په ټیم را ننوت وهي جالسه او زبیا ملتناست او ذکر میکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته چې ما زلت علی الحال التي فارقتك عليها تکسم پاک حال او ذکر کوي موته چاو یا رسول الله. د دلیل په دی باندې چې د رب العالمین ذکر به ډیر زیات کو. ډیر دیندار زنانه و او تقریبا 50 هجری کې وفات شوی و او بعضوی شپږ 50 هجری کې وفات شوی. کله چې وفات کېدل نو په وخت کې عمر 15 کالو او مروان ابن الحکم خلیفہ په غورز چې په مدینه باندې مشرو هغه په د جنازي مونږ کړو. په دې غزا کې مسلمانانو کې هیڅوک نه شهید شوی سوی د یو مسلمان نه بس او دا غنمو هشام ابن صبابه رضی الله عنه. دا هشام ابن صبابه صرف کې د شهید شوی دی او دیم په غلطی سره مسلمان وجلې دی. یو کس پانسارو کې په د باندې حمله کړې و او داغه دا مطلب وکړ چې دا د دې کافرانو یا مشرکانو ملګری دی ورسته چې پته ولګي داغه خو د مسلمانانو ملګری. نو د یو کس په دې غزا کې وجلې شوی دی او شهید شوی دی او غم د مسلمان په لاس باندې په غلطۍ سره شهید شوی دی. د دې هشام ابن صبابه یو ورورو هغه په مکه کې اوسېدو او داغه نوم مقیس ابن صبابه. بس هغه د مکې نه راغی چې کله ضرور د مرګ د خبرې ووري دو راغی نو اسلامي قبول کو چې څنګه راغی زه مسلمان یا رسول الله جئت مسلما. یا رسول الله ګوستا خواته په دې حال کې راغلی ما چې زه مسلمان یم. وجئتك اطلب دیه اخي او د خپل ورور دیت غواړم چې هغه بخطا سره وجلې شوی دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو دغه د پر دیت را جمع کړي شو او دیت هغه واغست. یو سورځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره و مدینه کې او به پاغه کس باندې حمله وکړه د کم کس نه چې دا خطا شی و او هغه مړ کو او به مدینه نه مکې ته وتښتید او ته اعلان کوي زه مرتد شوی یم. د اسلام د دروغ قبول کړو دوکې ورکول مسلمانانو له پاسل کې د خپل رور د بدل غستو د پاره راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اعلان کوي د دوینه حلال ده چې چاته کمزې کې ملو شو مرداري کوي او کدی ته ملو شو د کعبه په غلاف پورې خته کنه نو بیا به ختموي. د موږ سره غدر او خیانت کړي او دیت یې غسته او بیا مسلمانی وجلې دی چې هغه نه دا کار په غلطۍ کې شی. نو کله چې مسلمانانو مکه فتح کړه نو د کعبه په غلاف پورې خته د دې لپاره چې مسلمانانو ته سونه وي د قضیه کې وجلې شي او خه تفصیل به ان شاء الله د دې واقعي
فتح مکه موقع چې کله واقعه بیانو په هغه موقع څه شي به بلته تفصیلا بیانو ان شاء الله. مته اوس تلک سات مخ کې وی چې په دې غزا کې منافقان ډیر زیات او ټول لغټ منافق په دې غزا کې هغه عبد الله ابن ابي ابن سلول او د منافقانو مشر. خدای منافقان وګوره د جهاد د پاره نه وتلو، دوی چې بوتو یې سره پاره بوتو، دوی به د مسلمانانو کې د خلل د پیدا کولو د پاره بوتو، څه نقصان به جوړو. ذکر الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده په سورۃ التوبه کې ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدا. کچته دوی پرشته jihad ته تلوي را دی ونه دوی بوله ځان تیار ساتو ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خلا نغخت جدوی جهادونو کې شریک شي. بیا الله سوی دغه واقع د تبوک د غزا ده الله چې بیانې الله وی خدای چې ندی وتی لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون له. وی خدای مسلمانانو ته الله تاسو په دوی سکول په دې خبيسانو باندې کدوې د سره وته خو تاسو کې فتنه خوروله، تاسو یې کمزوري کولې او په دوی کې چې دینه په تاسو کې د دوی جاسوسانو مشتي د یوزي خبر یوزي توړي د بل ځای غبل ځای توړي. نو خدای چې نه دی وتی وزدلته دوی وتی دی او خډیر شی وتی دی نو پوه چې ډیر شی وتی دی لازم بسنه سره خباست کوي دوی او دا د منافق کار دی. ځکه رب العالمین په قرآن کې دا خبر ذکر کړی ده چې د منافق سزا د کافر نم زیاته ده. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دوی د جهنم په اخرنی طبقه کې دي او په اخرنی د ټولو نه لاندنی درجه کې دي. وجدار چې د دوی د خباثت ډیر دی. کافر خو واضح دی دغه نه سړی ځان ساتلی شي، خو دا منافق د مسلمان په جامه کې دوکه ورکوي. دی منافقانو یو څو کارونه کړي دي، درې کارې کړي دي. درې یو کار دا کړی دی چې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا کولو کوشش، دویم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بدر دی ویلي، دریم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي باندې بهتان لګولې. او دا دریونه واقع په دې غزا کې را پیښې شوې دي او دا دریونه واقع به ان شاء الله ذکر کوو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه وبو ته ورسېدو او دغه ځینو مریسیه دغه وبو ته چې کله ورسېدو د خلکو یو غڼه جوړه شو په دې وبو باندې. نو دوه کسان د یو بل نه مخکې کېدو، دا ولنې په مهاجرینو کې او د دویم په انصارو کې. نو دې مهاجری دي سلوکو چې د انصاری له د شان لته ورکړه او یې ول سپېړه ورکړه. انصاری چې دا حالت ولیدو ډېر غوسه شو چې وګوره د په ما باندې گزارو موکو. نو आवाज کوي یا للانصار، ای انصار راشي وي. اکم چې مهاجرو چې د مکې نه راغله وغوي یا للمهاجرین، مهاجرینو ته आवाज وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا چغې وورېدې وي ما بالو دعوه الجاهلیه، دا څه خبرې روانې دي بیا د جاهلیت هغه قصه را تازه کوي که څه تاسو. هغه یا رسول الله کسع رجل من الانصار من المهاجرین رجلا من الانصار. یا رسول الله یو سړي گزار ورکو په مهاجرینو کې او چاله چې گزار ورکو هغه په انصارو کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعوها، دا خبرې پریږدئ فانها منتنه، د څخه خبرې دي، پلیتې خبرې دي، ګنده خبرې دي. عصبیت ته خبرې نه، یو د تعصب ده او د قوم او د ملک د پاره تعصب کول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا ګنده او پلیتې خبرې دي، منتنه مرداري خبرې دي، پریږدئ وی دا. همیشه چې مسلمانان کمزوري شوي دي او د نن سبا چې ګډوډ شوي دي نو یو غټه وجه دغه ده. د کافر سره د مسلمان دومره دشمنی نشتی څومره دشمنی چې د خپل مسلمان رور سره ده. یو مسلمان د بل مسلمان په تبعی باندې خوشحالیږي او دغه په بیزتی باندې خوشحالیږي، او یو ملک والا د بل ملک په بیزتی او دغه په کمزوري کېدو باندې خوشحالیږي.
بلکې بعض پکې لا دا وایي دوی مو موږ مسلمانانو سره مرسته کوو، مسلمانان یو. بعض دا وایي الله دې په پلاني ملک باندې اسرائیل راولي، او الله دې په پلاني ملک باندې یهود راولي، او الله دې په پلاني ملک باندې نصارا راولي. دا ته څه شي دعوه د اسلام کې او د مسلمانان دي شي چې کله یهود او نصارا حمله وکړه په یو مسلمان ملک باندې، داغه مسلمان ملک د زنانو سره به زیناګانې کېږي، ولې دستا خویندې نه دي څه، د هغوی د بوډاګانو بېعزتي به کېږي، د هغوی ځوانان به وجلی کېږي، د هغوی مالونه به اخیستی کېږي، هغوی سره به قسمه قسم ظلمونه کېږي، ته به خوشحاله. دې ته مسلماني وایي؟ دا اسلام دی. او بیا چې ملک کې ورننوځي لکه زمونږ دا خلک چې لګي پنجابی دي سي او سیندی دي سي او بلوچی دي سي پښتون دي سي، دا ټولې هغه خبرې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فإنها منتنه، دا ټولې مرداري خبرې دي. او بعض والعیاذ بالله زه پرون کابل اوس د ملګرو سره لګیاومه، دا بعض خو له منډه د خپل قوم بندګي کوي. ورب الکعبه بعض پښتانه ما لیدلي دي چې هغه د پښتو بندګي کوي، د پښتو ته یو قسم رب وایي. بعض هغه دي چې د خپلو ملکونو بندګي کوي، او د ملک او د قوم د پاره دې ته نه ګوري چې الله سوی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی، شریعت سوی نه. شریعت شاته گزار کړی دی، اول قوم دی، اول قوم پرستی ده وایي. دا قوم پرستی په دې باندې الحمدلله زه د خپل بوټان پاکوم، او بار بار زه دا وایم چې پنجابی دیندار یې که نه د پښتون نه، زه په دې پښتون کومه څه، په هغه پښتون باندې زه څه کوم مړی زما د رب سره یې نه لګي. په دې څه کې زموږ سرونه خو نه دي په کار، زموږ مؤمنان په کار دي. هغه پنجابی ډېر ښه دی چې الله ته نږدې دی، د هغه پښتون نه چې الله نه لرې دی، او هغه بنګالی او هغه انډین او هغه انګریز هغه د هغه پښتون نه په څو چنده غوره دی کوم چې د الله نه لرې دی، او دا بنګالی او انډین او امریکن دی الله ته نږدې دی. زموږ خو واسطه ډېره ناشنا واسطه د هغه د الله دپاره ده. راځه چې دلته ناست یم او تاسو زما بیان اورئ یا څوک یې ګوري، زما تاسو سره هېڅ نسب رشته نشته. که په دې سطحه وایي چې پښتانه یو د قوم په سطحه، خو نور د هغې نه علاوه خو بله څه رشته نشته، علاقې جدا دي، نسبونه جدا دي، خاندانونه جدا دي. دا دلته چې موږ را جمع شوي د ټول دغه عرش والا دپاره را جمع شوي، نو زموږ دوستي دشمني هم د هغه دپاره ده. د چا د هغه سره لګي زموږ ورسره نه لګي، چې نه لګي زموږ ورسره هم نه لګي. لنډه قصه ده. څومره قیمتي خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه، وی دعوها پرېږدئ دا خبرې فإنها منتنه، دا مرداري خبرې هم شروع کړي دي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وی طریقه خو دا ده، زده کړئ دا طریقه ښه، دا ستاسو ټولو دپاره ډېره ناشنا طریقه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی طریقه خو دا وه لینصر الرجل اخاه ظالما او مظلوما. تاسو له پکار چې خپل ورور مرسته وکړي، که ظالمین هم مرسته وکړي، که مظلومي ظلم ورسره کېږي هم مرسته کوي، مرسته ورسره وکړي. خو ظالم سره مرسته څنګه کوي؟ وایي فإن کان ظالما فلینهه. که ستاسو دا مسلمان ظالمي نو تعصب ورسره مه کوه، او دا مو چې دا د بل قوم دی یا دا دغه د دې سي دی، لاړ شه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نصیحت ورته وکړه چې ظلم خو په شریعت کې حرام دی. وإن كان مظلوما فلينصره، او که مظلومي ظلم ورسره کېږي نو به یې تپوس وکړه، د حق تپوس وکړه چې دا ولې د سره ظلم کېږي. دا د مسلمانانو ورورولي ده. د ظالم سره مرسته هغه منع کړه د ظلم نه، او د مظلوم سره مرسته د هغه د حق تپوس وکړه. ګوره د عبدالله بن ابی بن سلول دور ته په دې ځای کې او د هغه کار دی. منافقان همیشه بالمرصاد ناشي چې د مؤمنانو کې به اختلافات څنګه پیدا کوو. بعض واقعي مخکې هم تېرې شوي دي د سیرت په دې درسونو کې، او دا مبارکه سلسله ډېر وخت نه را روانه ده، او مخکې پکې ما یو څو واقعیت باندې کړي. یو دا ده ډېر سخت غوسه شو، او د ده سره بعض خلک ناست وو د ده د قوم نه. دغه په انصار دغه قبیلو کې کوم کې چې انصار دي مدینې، زید بن ارقم رضی الله عنه په دغه ځای کې ناست او د یو کشر صحابي. نو بس عبدالله داری کوي دغه منافق، او قد فعلوها، وی کړه که نه
هماغه کار د سره وکړو قد نافرونا وکاثرونا فی بلادنا رالو او زمونږ نه ملکونه مو ونیوو ځمکې هم زمونږ قبضه کړې او هر څه د دوی سره شو. وایي د دوی خو دغه مثال دی چې سم من کلبک یاکلک، خپل سپی سورب که سبا له په تا باندې حمله کوي. دا سپي تاسو ساتل نن یې په تاسو باندې حمله وکړه. اما والله لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. په الله مې دې قسمي که موږ مدینې ته واپس لاړو کنه نو زه عزتمن به دغه ذلیله، او په ذلیله کې اشاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي دا ذلیله بدله زه د دې مدینې نه وباسم. یو خو ګوره دې ځای کې مؤمنان ورانئ، دویم کار یې دا وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بدې ردې وي هغه ته یې ذلیله ووایي. او نن سبا هم ډېر منافقان داسې شتي چې مؤمنان جنګي د یو بل سره. دا پنجابیانو به پښتون براګرم کی او دغه شان پنجابیانو ته دا پښتنو او هغه بل ته چې هغه فارسی ژبې والا دی د تاسو سره د ظلم وشو، او بل سیندي ته د سیندیانو سره ظلم وشو، بلوچیانو ته وایي ستاسو حق چرته لاړو. او دغه شان دا منافقت اوس هم روان دی. هغه کار کوم چې په هغه ټیم کې عبدالله بن ابی بن سلول کړی د مسلمانانو سره، وسوم منافقان دغه کار کوي د مسلمانانو سره. یو قوم په بل پسې راګرمي او هغه بل په دوی پسې راګرمي. نتیجه ده مسلمانان به په خپلو کې ونښلي، کافر به په تماشې شي او دوی به د یو بل وینې تویې راتویې. داسې ده که نه؟ اوس چې دا کوم حالات روان دي داسې دي که نه دي؟ همدغه شان دي. د داسې قسمه منافقانو نه ځان لرې ساتئ او خپل رشته مضبوطه ساتي د مسلمانانو سره په دې بنیاد باندې چې دا زما مسلمان ورور دی. او قانون ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو مرسته وکړي، خسنګ وکړي، که ظالمي د ظلم نه به منع کې او که ظلم وسره کیږي نو تپوس به کې. دا طریقه خدا به کې نشته چې زموږ د قوم د پلاني قوم دی او به خپل قوم ته دا وي دی منافق هذا ما فعلتم بانفسكم، دا تاسو خپل وکړو خپل ځانونو سره. احللتموهم بلادکم، خپل علاقې ته مره وستوره پسې، وقاسمتموهم اموالکم، خپل مالونه مو سره داسې تقسیم کړو. خو طریقه دا ده چې دوی نه دا مالونه بند کړي، نورې خرچې په دوی باندې مه کوئ، نو دوی به حتی ينفضوا من حوله، نو دوی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوا و شا پرېږدي، ځکه چې دا ټول لالچیان دي. دوی چې د پیغمبر خواته راجمع شوي دي دا هم د دې مال دپاره راجمع شوي دي. ګوره په صحابه کرامو باندې بهتان، او نن سبا هم ګوره په دیندارو خلکو باندې دغه بهتان لګي. که ګیرې والا غریب او عالم چته یو پروګرام کې ویني، ټوله دنیا ناسته د خوراک به کوي لکه عام پروګرام دی، او عالم پکې هم ناسته. د دوی خو مړه دغه کار دی په دنیا پسې ګرځي. خدای دومره دنیا خوري نو په دې نه د پیرزو که دی وخوري، که د دې سره ښه ګاډی ولیدو، که د دې غټ کور ولیدو، بس صحیح دی. دا دغه په چاندو کې ګټلی ده. دا هم دغه دوی د مدرسو په نوم او ته وګوره د خېټې ته وګوره څومره غټه ده. او چې عالم ویني د بدن نه غټي نو وایي کم عالم چې منافقي نو یو نه خیدار چې بدن یې صحیح وایي بدن یې غټي، او دا په دې عوامو کې چې دا غټي دوی ته بس وایي دا د ځان نه خبرې. اوس هم دغه قصې روانې دي. ګوره په هغه ټیم کې دغه منافق ویلو وایي دا صحابه کرام چې د پیغمبر خوا شا کې ډېر ناست دي که نه، دا وایي د دې پیسو دپاره ناست دي، دا خرچې پې بندي کوي. تاسو انصارو ته یې وایي دا خرچې پې بندي کوي چې دوی د دې ځای نه تښتي که نه تښتي. او دغه شان واقعه بیا هلته به تفصیلا بیان کو د فتح مکې په موقع باندې، کله چې د مشرکانو هغه استازی راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی مه دوکه کېږه په دې ملګرو باندې پرېږدي دي. ګوره نو په هغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رامخکې شو، ډېره سخته خبره ورته وکړه، خو په دغه ځای کې جایز وه. ویمسس بدر اللات، زه لاړ شوی د لات بوت هغه عورت ښکلوه راښکلوه خبیثه وي. موږ ته هغه ښکارو چې موږ د پیغمبر یوازې پرېږدو، دې پیغمبر ته د هغه وخته پورې څوک نشي را رسېدلی د الله توفیق نه بعد چې وایي څو پورې زموږ په بدنونو له پاسه نه یې ختلی. موږ ته هغه ښکارو چې دوی به دې پرېږدي.
دی منافق دلته دا خبره وکړه. زید بن ارقم رضی الله عنه ناسو د کشرانو صحابه کرامو کې وو د احد غزا ته تلو راوته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کړو ته وړوکې خو پلار د دې په وړوکوالي کې مرشه او د بيد عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه سره لوی شو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په ولسو غزاګانو کې شریک شوی. زید بن ارقم رضی الله عنه زید بن ارقم خدا خبري واورید هغه لړ خپل تر ته دا خبره وکړه د تر دې سعد بن عباده رضی الله عنه. د سعد بن عباده په دې روایت کې راځي فذكرت ذلك لعمي ما دا خبر خپل تر ته وکړه حالکه سعد بن عباده د تر نه دی حقيقي نو چې تر نه دی به تر ولي وي جواب دی چې دغه د خزرج د قوم او سعد بن عباده د خزرج د قوم مشرو نو په دغه نسبت سره هغه د څه شو تر شو او د حقیقي تر چې کوم دغه ثابت ابن قیس رضی الله عنه خو دې کې د خبره سعد بن عباده ته وکړه لاړوي سناشنا خبرې منافقان وکړه غوي سوي دي شي وي هغه لار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی نو عمر بن خطاب وی یا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق یا رسول الله پریمی د منافق د لپدیز کی ختموم قصه ختمش پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی دعوه پرید لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه سباله بمړه خلک خبرې کوي بهر چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګری وجنی زګي جاوی ته پته نشي د منافقان دي ګور دي عوامو د مسله ټوله جذباتي کله به دشمن ته سنه غلبه پاتې کیږي دی او فائدې د پاره خو عوام خو بدی نه پوي ولی عمله نه کوي باغوي باندې ولی پلانې مړ نه کو ولی دې سره لکه غلې څه ټوپونه وې ځان دي جذبه کړي په دې خبرو باندې خو خیران خلک پويږي چې د چا وجلو کې فائدہ ده او د چا په وجلو کې فائدہ نشته الټه نقصان دی. اوس عبد الله ابن ابي ابن سلول خکټاس منافق دی د منافقانو مشر دی منافقت د خخکار کیږي ورسته روزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو وجني ځکه چې په وجلو کې څه دی نقصان دی. بهر خلک دین دي خبر چې منافق دی خو دغه ظاهر کې مسلمان دی نو یسباله به خلک دا مشهور کی چې دا پیغمبر خپل ملګری وجني نو څوک به اسلام ته نه راځي بیا بلکې کې دي چې بعض کمزوري ایمانونو ول د اسلام نه واپس کم چې نی مسلمانېږي یا اراده د مسلمانۍ دوته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عبد الله بن ابي بن سلول پسې کسان ولېګل او تاسو ته وکړو وی فحلفوا ما قالوا هغه قسم وخړو چې دا خبرې موږ نه دی کړې. هم منافق ته قسم خوراک څه دی قسم خو هغه دي چې خوري لکه ډوډۍ چې خوري هغه په غرب باندې ایمان نشتینو سيري هنا زید بن ارقم وی چې وکذبني النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دروغ دی کله دې حدیث هم د انسان سره پیښش او به د زړه ټک کوي چوي و دې خبرې اوریدلې د غیرت تلاش خپل ترته وی تر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسول صلی الله علیه وسلم گوا وی رسول الله ما اوریدلې دي بل خو په ټیم څوک نو وی گوا چې سنځ نه به دروغ ویلي او هو قسم پیم خوري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سعد بن عباده ته وکتو یا ها سعد دا خبره ما تر رسوله هغه ته یا رسول الله ما ته زید بن ارقم ویلو ما خو داغه خبره ته واستره ورسوله. زید بن ارقم وی چې زما د تر سعد بن عباده راغی زما د لاسي ور او ما ته خبره وکړه وی چې څنګه ماته دا خبرو کړ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سی وی نو فاجهشت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې منډې کړې او دې اجهشت کې معنی جهش کې دا معنی پرته رچېنی زړه مې را ډک شو جړات نږدې وم وی چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسېدم فبکیت یو بجړا شو وی موت چې والذي انزل عليك النبوه لقد قال وير موت چې رسول الله پاک رب می قسمی چې تعالی نبوت تر کړه د ګوره دا خبره کړې زید رضی الله عنه وی زما قوم سکسان ناسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې وی غویره ته وی چې ته بیا هم لګي غلې کېږي نه
دلیل نشتی گواه نشتی هغوی به قسم خوري چې موږ نه دي کړي ته بیا هم لګیا او قسمونه خوري وی فاصابني هم لم يصبني مثله قط داسې مصیبت او غم په ما راغی چې زما په ژوند کې چېرته نه و راغلی دي خټه خبره پکې دا شو چې یو خو د زړه ډک دی چې هغه په پیغمبر پسې خبرې کړي دي د انتقام هغه جذبې په زړه کې ده نو دا خو یو سکروټه ده په زړه کې پرته ده نو دویمه دا ده چې سړی دروغجن هم شو وجلست فی بیتی وی بس بیا په کور کې ناست وم مدینې ته چې کله لاړ یا بعض علماء چې د بیتي مطلب په دغه ځای کې چې کوم دوی پړاو اچولی و او د ده چې کوم ځان له خیمه لګولې وه کوم ځای کې د سامان پروت و هغه ځای یادوي بس هلته ناست وی د تره راپسې راغی سعد بن عباده وی ما ته وی چې ما اردت الا ان کذبک النبي صلی الله علیه وسلم ومقتک ستا هم دغه مطلب نو چې پیغمبر د دروغجن ویلي یا وی نه دوی ویلي او نه دوی ویلي ناشنا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې وکړو څه هوښیار انسانو او ځکه یهود و نصاراو دا کتابونه لیکلي دي د تاریخ په باره کې نو زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره پکې کړې ده نو ډیرو پکې دا گواهی ورکړې ده چې موږ حیران یو د دې انسان د ذهن ته او سوچ او فکر ته چې داسې تعلیم نه و کړی سبق یې نه و ویلی خو دومره اوچت سوچ او ذهن ورسره و چې دومره تابعدار خلک پیدا کړو چې هغه د وسه پورې هم په اربونو کربونو کې دي دا دومره هوښیار انسان او اوس کې یو ډېر غټ سیاستدان ګوره سیاستدانانو څومره سبقونه ویلي هاي مرتبه کې د هغوی سبقي بیا هم یو څو زره کسان به دله راجمع کړي هغه هم په دروغ و اکثر خیال مې زه به دا وکړم زه به دا وکړم چې معمولي اخوا دې خوا شي هغه ټول واپس شي یو بل ته واوړي خو دې انسان څنګه تابعدار پیدا کړي دي چې اوس هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر کې پروت دی او موږ لیدلی نه دی خو بیا هم د ده په نوم باندې د خپل بدن خورې کولو ته تیار یو دومره اوچت انسان یو ناشنا کار هغه دا وکړو چې کله ته پته ولګېده چې په لښکر کې اختلافات پیدا شو وایي ځئ چې ځو په داسې ټیم کې د روانېدو امر وکړو چې دې ټیم کې چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روان شوی او لښکر خو پړاو اچولی دی دمه کوي د دې لپاره روان شو چې دا خبرې د دوی نه څه شي دا تېرې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو په لارې کې ورسره اسید ابن حضیر میلاو شو هغه ورسره سلام وکړو بیا ورته وویل یا رسول الله لقد رحت فی ساعة منکره څه ناشنا وخت کې روان نه شو هغه ورته ویلي پته ته نه لګېدلې سړي څه خبرې کړي دي هغه ته چا وی عبدالله ابن ابی وی څه ویلي دي وی زعم انه ان رجع المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل وی خو دا وی که مدینې ته ورسېدو نو عزتمن به دې ذلیله وباسي دا خبرې کړي دي نو اسید رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ذلیله خو هغه دی عزتمن تاسو یې بیا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زه خیر دی د نرمۍ معامله ورسره وکړئ ځکه چې هغه ته غوسه دی د دې د لاسه چې دې مشر کېدو تاسو مدینې ته رالی د دې هغه مشرتیا لاړه نو که تاسو سره د نرمۍ معامله وکړئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ روان شو دغه ټوله ورځ سفر وکړو بیا چې کله شپه شوه د شپې هم سفر وکړو بیا سحر راغی دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا پړاو واچو او چې څنګه پړاو واچو ستړي شي چې څنګه کېناستو یو بس ویده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کې دا کار دې دپاره وکړو چې دا قصه او دا خبرې د دوی نه څه شي دا یېرې شي څومره ناشنا او اوچت ذهن والا انسان اوس زید دغه قصه خو پاتې ده ظاهري حالاتو مطابق زید څه ثابت شو دروغجن او خبره خو عبدالله بن ابی کړې ده زید بن ارقم وی زه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان وم په دې لښکر کې او دا سر مې داسې ټیټ نیولی او د غم نه د سره مې برکتونه خلکو چې به ورته هم داسې وکتو بد بد به ورته وکتو وی په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما خواله راغی فعرک اذنی نو زما دا غوږې داسې ونیو یوې مګو داسې
وضحك في وجهه وبما توقته موسكي شوي خاندل سيدنا غمس شي كمش النبي ورد فما كان يسرني ان لي بها الخلد في الدنيا کڅوک راته چې دنیا کې به پاتې شي د همیشه د پاره او د ټول دنیا به د سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسکا د ماته چې وکړو زما د غوږی وګرو نو دغه می ته خوخه د دنیا نه اخلمه هغه وی سنا شنه خونو کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د غوږ دي چې وګرو ما یو کته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی خندل او به لارسه ونه وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه په ما بشراغس ډیر هي رسمن خلکو دوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته سوي ولي وي سچري کو څنګه عبادت کوي څنګه موز کوي څنګه روزي نشي ځکه چې هغه په نقش قدم روان وي هغه په ما په سراغ ما ته وی چې ما قال لك رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سوي وی ما ته چې ما ته خو سوي خو دغه دي چې الا انه عرك اذني دا وګره له وګره وضحك في وجهه وی خالد درات وی ابو بکر راته چې ابشر بس خوشاله چې زیره خور روان دي ستاسو لپاره بیا عمر ابن خطاب راغی غران ته پوښتنه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سوي موت حق شانه وی چې کله سحر شو د هودشي د مې په کې کړستړی شي چې سحر شنو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی آیتونه نازل شي هغه آیتونه صحابه کرامو ته وکړو یا رسول الله الله سوي وی الله خوي چې هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله الله وی دي منافقانو دا خبره کړې ده چې دی پیغمبر په دې ملګرو باندې خرچ مکوي حتى ينفضوا چې ملګری دي ټول خوارشي تسنس بش الله سناشنا خبره کوي دا حکم قلان دي د دې دا مطلب دی چې کسه د مسلمانانو د رزق او ډوډۍ یو د انسانانو په لاس کې ده الله وی ولله خزائن السماوات والارض او د الله سره دي خزانه د اسمانونو او د زمکو ولکن المنافقین لا يفقهون منافقان په دې خبرو کله پوهیږي بیا الله وی يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ويدوي كچرت من واپشو مدينة ليخرجن الأعز من الأذل نخام خاب وباسيزة منزل لرا ولله العزة ولرسوله او یقینا عزت الله لرده او داغ پیغمبر لرده وللمؤمنین او مؤمنان لرده ولكن المنافقین لا يعلمون الله وی منافقان په دې خبرو کله پوي دوی وی عزتمن بذلیل او باس عزت خدای د مؤمنانو د الله په لاس کې عزت ته نو الله خدای عزتونه بیا خپل پیغمبر لور کړی دي مؤمنانو لور کړی دي په دې دین کې ناشنا عزت پروت دی او کله چې یو کس ولیدو چې ځان ته مسلمان وي او عزت نو بي عزت نو پوه شي چې بیا د دینداري کې خلل لې نو چې کله دیندار وي کنه دومره عزتمن وي دومره عزتمن ډیر ناشنا عزت پروت دی په دینداري کې کله چې الله په احکام باندې عمل کې اسی مثال لکه یو سره دیندار دی او دروغ نه وي دوکي نه ور کوي زنا پیسه نه ثابت کړي نشي تماشي نه کوي پنځه وخت مونږ کوي دغه پرې چې علم وسره علم خو لا غټه مرتبه ده علم وسره نشتی ساده مسلمان دی د په دې معاشره کې څومره قدرې هر سړی چې تذکره کوي پلان ډیر خسړی دی هغه ډیر عزتمن سړی دی جرګو کې نه چې راشي زه ته پریدي هر سړی سره ملګرتیا کوي هر سړی ته د قدر په نظر ګوري او د عزت په نظر ته ګوري وجداري چې هغه سړی په دین باندې پوره روان دی او چې کله بی دین شوي او د الله د شریعت او احکاماتو پابندي دي نه کوله کنه نو بیا به عزت په دنیا کې مو په آخرت کې مو الله دې دغه ذلت او رسوایی نه دی الله مونږ ساتي
زید رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تواضع کوي، زید تواضع کوي. وی زه ورلم وی ما چې یا رسول الله حاضر ما خدمت سره. وی ما ته وی مسکی وی ما ته وی چې ان الله عز وجل قد صدقك، الله وی چې دې رښتیا وی. گواس خو څوک نو په انسانانو کې، خو الله گواہی ورکړه چې او زید رښتیا وی دی ویلې. داسې خلک د زمکه په دې مخ باندې تیر شوي دي چې رب العالمین گواہی کړی دی چې او دوی رښتیا وی. داسې خلک تیر شوي دي. زید بن ارقم رضی الله عنه وی چې هغه ورځ زما لپاره د اختر ورځ وه او د خوشحالۍ ورځ وه. دومره عزت ول الله ورکو، دومره عزت. بیا چې به زید بن ارقم رضی الله عنه کله داسې ګرځېدو را ګرځېدو، د مسلمانانو به یو بل ته هغه دا دی وي هغه الله چې ویلي رښتیا وایي. الله وی ګوره د دپاره ګواهي ورکړې ده، دومره اوچت انسان دی. دا واقع را پېښه شوې وه په هغه ځای کې. بیا یو بله حادثه دا را پېښه شوې وه چې د منافقانو یو مشر مردار شوی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته بالکل را نږدې شوی و او د حجاز په لار روان شنو، اوبو یو ګودر راغی، هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوش چې هغې ته بقعه ویل کېږي، هغه علاقې ته. په دغه ځای کې به خلکو باندې څومره تیز او خطرناکه سیلۍ راغله، تر دې چې د بعضو هغه سامانونه به کې موچت کړو، دومره تیزه سیلۍ راغله. هغوی ویرېدو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل لا تخافوها، مه یېرېږئ، هذه الريح لموت منافق، دا یو منافق مردار شوی دی، د هغې د لاسه تیزه سیلۍ راغلې ده. جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی کله چې موږ مدینې ته څنګه ورسېدو نو خبر شو چې رفاعه ابن زید ابن التابوت بنو قینقاع یو مشر یهودو او یو لوی منافق و هغه مردار شوی و. په دغه ټیم کې دا واقعه را پېښه شوې. عبدالله ابن عبدالله دا د عبدالله ابن ابی ابن سلول زوی دی. عبدالله د ده نوم عبدالله دی، د پلار نوم عبدالله دی. ده ته دا خبر را ورسېدو چې زما پلار دا خبرې کړي دي. هغه داسې مسلمانان نه و چې زه خیر دی پلار دی او زه خیر دی زوی دی او زه خیر دی دکان دی او زه خیر دی قوم دی او زه خیر دی پښتو دی او زه خیر دی غیرت دی. دا قصې پکې نه چلېدې. چې څنګه ورته پته ولګېده، نه راغی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله انه بلغني انك تريد قتل عبد الله بن ابي بن سلول ابي فيما بلغك عنه. ما ته خبر رسیدلې دی چې ته زما د پلار د وجلو اراده لري، ځکه چې هغه په تا پسې دا خبرې کړې دي. فانا احمل فان كنت لابد فاعلا، يا رسول الله كلازم وجني فمرني به، ما ته به هو فانا احمل اليك راسه، زبد غسر تعالی راولم. دا تقسیم دی ناشنا تقسیم چې پلاری د منافقانو مشر دی او زوی صحابي دی. فوالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په الله مې قسم وي لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل ابر بوالده مني. وی خزرج د خپل قبیله یادی، وی دې ټول قوم ته پته ده چې زما په شان سړی په دې قوم کې نشتی، زه چې د پلار سره څومره ښه کوم دومره هیڅ چا نه دي کړي. او زه یېرېږم چې ته به چاته ووایې بل چاته او هغه به یې مړ کړي، نو سبا له به دغه سړی زما مخې ته ګرځي را ګرځي، نو په زړه کې به مې ورته څه راځي. بیا خو پلار خو دی که نه، نو د پلار قاتل به سبا له وینم او هغه به مې مخې ته تېرېږي را تېرېږي، نو په زړه کې به بیا د هغه خلاف زما خبرې راځي. نو داسې نه چې سبا له بیا زما د لاسه یو مسلمان ته نقصان ورسي. فاقتل رجلا مؤمنا بکافر فادخل النار، نو سبا له به یو مؤمن وجلی د کافر سړي د لاسه خپل پلار یادوي، نو جهنم ته به لاړ شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه خبرې کوي، موږ خو د هغه سره د نرمۍ معامله کوو او چې څو پورې زموږ په منځ کې هېڅ ورته نه وایو. بیا کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو واقع حدیث راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د دې مریسۍ نه واپس شو کنه او مدینې ته ننوتو، نو په دغه ټیم کې د عبدالله د خپل پلار ته بالکل د مدینې په دې بارډر باندې ودرېدو.
ډایرک پسې ورغی تور وسره په لاس کې ودی ورته په دې اوږه باندې یې کېښود پلار ته ګور ځکه الله وایي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الله وایي داسې نشي کېدی چې د یو کس دې په الله او په آخرت باندې ایماني او محبت دې د هغو سره کوي کوم چې دشمني کوي الله او د الله د رسول سره داسې نشي کېدی اگر که الله وایي هغه د دوی پلاران اگر که زامني او که قومي او که رونی که هر څوک خو چې الله سره دشمني کوي مؤمن د هغه سره محبت نشي کولی او زه د پلار دی خو څنګه چې د مدینې ته راننوتو نو بدغزي کې ودرو وی والله لا تجوز منها هنا فالله مې د قسمي پلاره د دې ځنه ته اخو خپم نشي خوده حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم چې سو پوری د پیغمبر نه اجازت نه اغستنو نشیتله چې تا ته پته ولګي چې څوک عزتمن دی او څوک ذلیل دی دا خبر روانه وبدي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را وی یا رسول الله کستاسو اجازتی نو د دنتلی شو کې اجازت نه نو د دې ځنه اخو قدم نشي خو د زه ګورم د دې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعه پرید چیزی فلا عمري لنحسنن صحبته ما دام بين ظهورنا زغه د قسم خورم چې سو پوری دې زموږ په منځ کې موږ سره خکو فخلى سبيله بس د خپل پلار پرې خو دی وزه لارې وته زده او ته وی ودرې د عزتمن څوک دی پوښ وی ته په دې باندې چې ذلیل څوک دی ذلیل ته عزتمن دغه انسان دی او که دغه عزتمن اجازت نه ورا کړي کنه نو ته زمانه قدم هم نشي خو دې په مدینه کې اتی شورزی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر تیری کړي او د شعبان میاشو چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته ورسېدو نو د رمضان سپومې وریدې شو نو سبا له بیا روزه وا په دې واقعې کې یو فائدہ ده هغه ده مشران به په هر خبره نه رانیسي وجه ده چې په د پسې ډیر کشران شاته روان دي نو بیا غویم ګډوډ کی او دا فائدہ موږ د دې واقعې نه زده کړه څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبد الله بن ابي راونه نیو د دې د لاسه چې د خپل قوم کې مشر دی نه کومګ دې راونی شو نو بیا به کشران د دې د بدل دغه سو کوشش کوي او د اسلام نه بخل ریش پدې کې دا خبره موضحه ده ته یوزي خبره بل ځای ته رسول دا خو حرام دي او دې ته شریعت چغل خوري وای او دې نه من راغلی بیا څنګه زید بن ارقم رضی الله عنه د دوی خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسي نو جواب ده چې کله په دغه خبره کې اسلام ته فائدې او پای کې یو لوی مصلحت د مسلمانانو لپاره نو دې قسمه خبره رسول سي دي جایز دي وجداده کچرته دا ناجایز وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ټولو اول دا خبره کړو چې ما ته تولید دا وی خبرې را راسي خو دې څه وته سو نه وي صرف دا وته وی چې په دې باندې سره دلیل شته او کنه په دې کې یو بل خبر هغه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انصاف راخاره شو عدل څومره عادل انسان وځ دې منافق خبرې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کړي دي او هغه بیا زید ابن ارقم ته په دې سره دلیل شته او کنه دا دغه عدل او انصاف ته د زموږ شریعت ته زموږ شریعت موږ ته په هر ځکه الحمدلله د عدل او د انصاف درس را کړی وی کده کافر سره د معامله راشي نبی هم د عدل او د انصاف نه کار اخلي یو فائدہ دي چې دا راوته چې کم کسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نقصان رسي یا غته تکلیف رسي نو داغه وجل په شریعت کې روا دي کم زیاده فائدہ راوته عمر ابن خطاب رضی الله عنه ما پرې د زید سروام په دې کې دلیل یو دا شو چې عمر ابن خطاب وی یا رسول الله پرې د زې مردارومه دویم دي زویم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوزي کې دا ونوي چې دا ناروا دي دي وی نه دی ویلي
خو دای خبره بیان کړه چې د په قتل کې فائدې نشته دومره څومره چې به کې نقصان دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو. کم سړی چې ګستاخی وکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بدی ردی وی د قتل خو په شریعت کې روا دی او د سزا چې د هغه مرګ دی او د سر جدا کول د بدن نه، خو دا کار زما او ستا په لاس کې نه دی. دا سره به فائدې ده ساتي. زموږ د اکثر خلک د شي جذباتيانی دي مسله ووري ور بیا چې مسله ووري ور بیا شروع کی، بلکې د علماو دا کار دی. د علماو نن می مازیګر دی او مولا بیان ووریدو په حکومت پسې لګیاو، نو کمی ګنده کنځلې چې هغه کولې او کمی بدې ردی چې ویلې او دا له سپینګیرې کسو پټکې چولو او نوم په د عالم پروت دی او الټه فساد جوړي، الټه نقصان ورکوي امت ته او مسلمانانو ته. نو دا مولا دې منهج نه خبر، نو عوام به څه خبري. او ځکه کله چې موږ دا خبره وکړو چې ګوره د ګستاخ رسول د وجلو خبره د مشرانو سره ده، د غټو قاضیانو سره ده، دغه شان چې د زنا سزا په ثابت شي یا د غلاس قصاص په ثابت شي یا د بهتان غ سزا په یا د نشي د ټول سزاګانې د ټول د الف نه دی یا پوری د کار د چا دی د مشرانو دی. د وخت د حاکم د باچا د خلیفہ د قاضیانو دغوی کار زمو استا کار نه دی. یو سړی نه کوي اکثر راشي ګنده خبره کوي نه، نو ته څنګه دا خبره کوي او دا بسکو چې نه کوي نو ته پوس بل د چا نه کوي دغه مشرانو نه به کوي موتانه نه کوي. او کچرته د دې اجازه شریعت ورکړي چې هر سړی د پاسې حدود دی قایمي په خپل مرزي، نو بیا به څومره فتنه جوړه شي ته بر پاسې دې زبري وجلې بل څه دښمنی به ما سره وي، خو بیا به دې ربانه بهتان لګولې چې یا جادوګرو یا زیناکارو یا ګستاخی کړي و ابل بر پاسې بل بوجنی هغه بر پاسې بل بوجنی. دویمه ده کچرته موت یو حد قائم کو بچا باندې نو من کمزوریو سوال د خلک را پاسې دغه قوم را پاسې او بدل را نه اخلي. خود حکومت نه خصوص بدل نشي اغسته کړ، د خلیفہ نه د باچا نه د حاکم نه خصوص ته پوس نشي کول. اوس مثال کې دلته په سعودي عرب کې چې کوم سره پدې نشو تماشو کې ونی وي شو د بهر نه راوړي او امت ته نقصان رسي او ملک ته نقصان رسي، نو په بعضو حالاتو کې به سزا وخیږي چې در بسر پرې کوي. خسر دې په تور وې خلک یې نینداره کوي، خو چا کې د طاقت نشتی چې د حکومت نه تپوسو کې چې ولې شته به د طاقت نه دغه زور د حکومت سره زوري. حکومت که هر څنګه خود عوامو نسده د عوامو زور اور دی، نو د زموستا کار نه دی حدود قائمول، دا کار د مشرانو دی. سړی مشران نه قائمي دا وسوک بچ نه قائمي الله به دا غوینه تپوس کوي زمو ته نه به د دې تپوس نه کی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله په نفس دومره بوجګ دي څومره چې چتول شي. نو کچته الله دا مسله په منګه لازم کی چې مشران نه کوي نو تاسو نه به تپوس کیږي، نو دا خو به الله په منګه دي چې بوجګ دي چې منګه چتول نه شو. او رب العالمین د چا سره ظلم او زیاته نه کوي. نو ګستاخ رسول سزا خو مرګ دی، خدا زموستا پلاس کې نه ده. کله چې موږ دا خبرې وکړو نو خلک را باندې ټاپر واچي چې دا درباریان مولیان دی وای تاسو دي دا درباریان مولیان دي څه دلیل چې دا درباری دی وی کنه چې دا سزا قائمول د حکومت کار دی. وګورئ حکومت ته چمچي چلی، دا د چمچو او د درباری توب او د پیسو او د دې خبرې نه دي، دا د شریعت خبرې دي. زمونږ د پښتانه غریبانان اکثر ولې ګډوډ شوي دي په دې دین کې، ځکه چې مشرانو او علماو دوی ته دا منهج نه دی ښوولی د نبوي منهج چې په ډیر داسې مقامات دي په شریعت کې چې هلته شریعت موږ ته د صبر امر کړی دی او په هغه ځای کې به زموږ نه تپوس نه کوي. تپوس به د هغه چا نه کېږي چې د چا طاقت وي، او زما ستا په دې طاقت نشته. او نه دا طریقه ده لکه څنګه چې زموږ په ملک کې چې کله دا بعض سوخ مخکې راوتی او د خلکو گاډو ته ورونه چولو
بعض خلک پکې وجلي مو او روډونه بند کړي وو دکانونه یې سیزلي دا طریقه نه ده ګستاخي وکړي او کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دغه ملعون خبيث خو ګستاخي وکړه یو زخم موږ ته دار ورسو نو دویم زخم راته تار ورسو چې مسلمانانو ته د نقصان ورسو نو غیر مسلم او کافران په خپل میشن کې دوه پیری کامیاب شو یو دا میشن چې زموږ په پیغمبر پورې وخاندل دویم میشن داو چې مسلمان ته نقصان او تکلیف ورسو یې څه کنه دا ټول غیر شرعي کارونه دي الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کې په شریعت باندې اهمه مسله او حادثه غپاتې شو او غډیره ناشنا حادثه ده په دې غزا کې په عائشه رضی الله عنها باندې بهتان د زینام لګیدل ولعیاذ بالله هغه څنګه لګیدل ولی لګیدل سچل شیو او بیا خلکو ته سزا ملو شی او په اخر کې دغه واقعین ناشنا درسونه او عبرتونه د ټولي خبرې به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.